طالبان خو نخربازي دا خخان دی یو ځای کې طالبان دی نو یو بوډا بابا براته هغه به خدای جبريل را پیخ کې خدای جبريل را پیخ کې چې ما جنت ته ورسي طالبان وی دا خدای نیک بخت نو جبريل دې ته اوسګار دې بتا پسې ګرځي جنت ته بده خدای خاطر وکا خپل عبادت کوا او بابا بټول شپراته او چغې بهواله خدای جبريل طالبان وی در راسه هم اور کې ولاړ مونږ کتاب کتی شو نه تعجد کولی شو بس جبريل پسې چغې دی یو طالب وتردا چلو کو چې کوټې ته خطا یو پړې راخ کتا هغه کې په کاله واچولا وی بابا جی وی ها وی جبريل ما تا پس راغلم جنت ته بوزم الا کم ده کې بار روزه وی څنګه مې بوزي وی دا پړې دی غاړه ته واچو یو چک بدر کوم او جنت فردوس کې بناسته بابا جی خوشاله او چې خیری کارو شو دوا قبول شو او چې پړې و ته غاړه کې واچو طالب لګو چت کو داسې میاس کې باندې کا بس طالب چې بابا جی چغې کړې اے جبريل دا خدای خاطر وکا جنت مې نه دی پکا مړ دې کړ پرې مې دا نه مې دې پکار جنت نو خدای خاطر وکا پرې مې دا مړ شوم او چې طالب پېچو چې سړی مړي پرې خو بابا منډه پړې او پسې راخې شي کور ته ننه وته خدای ته وی دروازه بنده ک جبريل راغلی د خلک جنت ته خېجي نو طالبان خدا سيدي کړ زموږ طالبان ګولان په خدای قسم دا هغه الکان دي هغه طالبان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وصیت کړی دی وی تاسو لبدا اطرافنا خلق رازی او علم بحاصلی دا علم طلب نرحبو بهم مرحبا وتوای دا اغا بچی دی کہ رسول اللہ مبارک فرمائی کہ فرشتے وزر و تخوری دا اغا بچی دی کہ رسول اللہ مبارک فرمائی کہ دا بچی دا علم پا طلب کے مڑشو علم حاصلو او پخپل کٹ پوزی کے مڑشو دا علم پا طلب کے دیل بخدے دا شہید برابر اجر ورکو دا شہید مرتبہ بورکی دا چی ہر سنگی خدا دا مولا قدر کئی دا مولا طول مردو عزت کردے دی دا مولیانو لاسو نخپل کردے مونږ دوی سره خوشاله یو الحمدلله مونږ دې ته دعاګانې کړې دي او دعاګانې ورته کوو د خدای په فضل نو قاسم صاحب را اوبه ورته راوباسي چې طالبان ګوره د طالبانو مقام ته ګوره چې طالبان ښه برابر شو یو بل سره مذاکره کوي یاره دا باقي سبقونه به کوم ځای پوره کوو یو وی پلانکي استاد لدو بل وی پلانکي نه مولانا قاسم صاحب دې ما نه شروع کې کنه زبرتا شروع کم کنه بابا جی تب شروع کے او بابا جی دا بغدادے پٹے نہ دخا بخاری شریف تے ترمذی شریف تے پہ جانے نم دے اوریدلے دے چاہتا وی دا علم بحر عمیق دریاب تا دا علم غرتا وی دا تقوی مجسمی تا وی بچیم دا بخاری آدم کن زبرتا شروع کم او خو بابا اگی خوی دا گنو دا ٹل نراوتے دیکھر سوک مزدور دے سوک گلکار دے سوک عام سڑے دے بابا جی دا حدیث و غٹ کتاب دی نمو ریدلے دے یہ بابا جی دا تسوے بچیم دا بخاری در تیادم کن شروع کے مان یو طالب دا ٹوکو نوی لکہ کتاب و تخور کے چې کتاب یې خور کا وی کم شب وای بابا جی نه چې کم ځای استاد وفات شوی دی او سبق نیمګړی پاتې هغه ځای نه شروع د حدیث او درس ډیر ګران دی زه اکثر طالبانو ته ویم بخاری د کمزوري مولانم طالب خوشاله دی او د تکړه استاد نم خوشاله که څوک مختصر غوندې ترجمه کوي نو طالب ته خوشاله دی او که څوک د حدیثو حق ادا کوي قسم په خدای ګران کار دی د راویانو پوره حالت به بیانې د راویانو د هغې حال به بیانې چې دا ثقه دی که غیر ثقه دی د سند کې انقطاع شته که نشته د دې دوه حدیثو منځ کې تقابل راغی دی سره به څه کوو ظاهرا متن هغې کې به نحوي تحقیق به کې صرفي تحقیق دی پکې شافعی صاحب داوی او مالک صاحب داوی او احمد داوی او امام ابو حنیفه داوی رحمهم الله داودی ظاهری داوی او اسحاق داوی مذهب به د هر یو بیانې د هر یو دلایل به وي دا ډېر ګران کار چې ښه د
کتاب نی کتلی نو حدیث خودل دا اوس په نونی چی چل دی په ټولو فنونو کې د حدیثو نه ګران شی بل نشته یاره چې په صحیح طریقې وي بې کتو ورته شروع شو ګنټه دوه درې ښه زبردست تحقیق یې وکړو چې طالبانو تحقیق وکړو طالبان نېغ کېناستل خولې پرې ماتې شوې اوهو مونږ خو په دوبره وبېستې مونږ خو ده پورې خندا وکړه مونږ خو دا یو مزدور دی او دا خو د علم دریاب دی دا خو د علم غر دی دا مونږ څه وکړل مونږ خو ده پورې خندا وکړو طالبان کچه رچه دي او شرمېدلې ناست دي او خولې ترې روانې دي چې مولانا قاسم صاحب سبق ځای ته ورسو طالبان ورته هم معافي چاہتے ہیں حضرت ہم معافی چاہتے ہیں ہم نے تو آپ کا مذاق اڑایا تاثر ٹوکے اکڑے حضرت یا تو آپ شاہ عبدالغنی ہیں یا ان کے شاگرد اور یا ان کے استاد داد افغانی سے الفاظ میں رہتا ہوئے یا ہومق ہے امر نہ دے اگر تحقیق دے یا داغا استاد ہے یا داغا شاگرد ہے وی اگر ما استاد ہے داغا شاگرد ہے داغے نپس دور حدیث شروع اولوم بیت طالب العلم دا دور حدیث امدق محمود حسن دے خدای دې سونه چینی روانه کړی وایو د دیوبند نن داسې مدرسه بني چې د دیوبند بچي به پکې نه ناس د دیوبند شاګرد او د شاګرد به پکې نه ناس دنیا ګډ ګډ تا ورسېد د دیوبند نه د دین د دنیا ګډ ګډ تا ورسېد افریقی تا ورسید بنگلادیش تا ہندوستان تا پاکستان تا افغانستان تا ازبکستان تا تلوم ازبکستان تا پا خدای قسم التا کرداغ آلکان ہوئی چی کم نصاب اغوی التا کے وی اگر چی دا اغوی نصاب مختصر دے خدا دیوبند نصاب پا مدینہ شریفہ کے خبر اگدی گرانا یو مولانا صاحب درس کو دا عقیدے دور سرکین استن بیاروستو ما و سر دیر خم معتدل انسانو دے افراد تفرید تپاکو دے امامانو نمون دیر خاغشتل نو ما ورتکین استن مسوطن نپسو نو طالبان بوتناستو ما دیگر نما خام پوری درسو ما خام نپس سوالاتو جوابون دو سرکین استما نو ما ہوتے حضرت خبر شروع کرے نو پا ما پوشو چی پاکستانی دے نردو کی خبر شروع کرے میں حضرت آپ نے اردو کہاں سیکھی ہے اردو دے کم زیادہ کڑی دا اردو تو میں نے انڈیا میں سیکھی ہے پہ ہندوستان کی میں ہندوستان کی دے سکول ویزقلون بیدہ دالوم دیوبند فارغ التحصیل ما اگے نپس دل تراغل ما دے دا مدینی پلار نکد مدینی دی جامعہ کے استاذ دے پی ایچ ڈی ڈاکٹر دے دلتا میں بیا ماجسٹر ڈاکٹورہ کرے دے آہا ماوی شکر الحمدللہ چنن دے دا مدینہ منورے دا حضور پاک و جمعات یا دیوبند بچے کہنے لے دے ہو گو رہے کنا نور پا گوتا نہ پٹے گی نور پا گوتا نہ پٹے گی ننچہ دا دنیا پا گوٹ گوٹ کے بستروں والا گردی تبلیغ والا او دا دنیا پا گٹ گٹ کے نن کافر مسلمانی گی او نن خلقو گری پری خودے او نن خلقو تسبیح لاس کے راواغشتے او نن خلقو منزلت دکلل او نن دا مستوراتو پا جماعتورو کے خلقو پردے جوڑے کللے او نن دا افریقین والد پا زنگلاتو کے تبلیغ والا لگیا دی پا امریکہ کے لگیا دی پا یورپ کے لگیا دی دا چا برکت دا مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ دا چا بچے دے دا شیخ الہند مولانا محمود حسن بچے دے روحانی دا دیوبند کمال دے کر ننچہ بسترے پا گپ گروانی او نن خلق دلادل روزی تبلیغ پسے او نن زیب دے خلقو گری پری خو دے نن نشان نن اغا خلق چی اجلاگانو پا جواتونو کے نا ولار دے خلقو تا دین خواہ در تبلیغ برکت دے بد بناو ایر تبلیغ برکت در دیوبند برکت دا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ برکت دا سے خلق دا سے کورونو کے ما سیب پا دارلوم نومانیہ کے منصر تقریباً کم و بیش 1000 طالبان بسخ کل دا دور حدیث فارغی گی او پا دارلوم حقانیہ کے 1500 1400 دی کہ 1600 بر فارغی گی سخ کل الحمدللہ نو ما دلتا کی طالبانو توی میں بچے تا پوستا نکوم میں تاسو با اغا کسان ماتا خلق کوئی تبلیغ و تبلیغ وورے خلق کوئی تبلیغ ماوی اغا کسان لا سوچت کہ دا تبلیغ دا برکتنا علم پسر ہوتی دے
یا پلار تبلیغ لتلی دی او بچی ریستی دی یا نیکه تلی دی یا تر تلی دی او بچی تبلیغ لریستی دی میں اغا لاس اوچت کے یار تقریبا 85% الکانو لاس اوچت کے جبنگ تبلیغ برکت علم تلو دی دقا سی پا دارلوم حقانیہ کے میں ہوئے 85% کتانو لاس اوچت کے منگ تبلیغ دا برکت تلو دی دا دین ټول شیبوی چی یو بل سرا متفقی کنا نو دین بچلی گی کمونگ یو پسی و بلبل پسی و بلبل پسی دین با ادری گی دا خود دین شعبی دی پا گاڑی که دا ٹیر خپل زیده انجن خپل زیده اگر ٹیرنگ دا غی خپل زیده که یو کار پری دی گاڑی نشیت لے انجن وی دا گاڑی خود چلو ٹیر چه و تا پنچر چه وستا پلار دیو سو چلو زہ او چه ٹیرم ٹکی و انجنم ٹکی امندانو کار پری دی تو زور لگے اگر نمخ کی گی و نرستو کی گی دا سی اوی زکا نزو لالی مستا پلار دی روانی گاڑی بکل روانی گی چه ٹول دا گاڑی پرزی یو بل سرا پہ اتفاق شی اللہ بروانی گی دقا رنگی دا دین دیر شعبی دی کہ دا ٹول یو بل سرا پہ اتفاقی دا رسول اللہ مار دین بچلے گی دا تبلیغ برکت تی خواہ نن چې دا خلکو ګیرې پریښې دی او دا منځونه یې زده کړل او دا بوډاګانو منځونه زده کړل دا د تبلیغ برکت دی نن د افریقې په ځنګلونو کې هغه خلک چې کلمه نه ورځي ورشه د هغې نه عالمان جوړ شوی تبلیغ برکت دی نن د امریکې په روډونو باندې تبلیغ دعوت چلیږي نن د برطانیې په روډونو کې تبلیغ دعوت چلیږي نن دنیا عیسایان او یهودیان حیران دي چې دا کم خلک دی دا پټکو والا او دا ګیر والا دا دوی څه کوي الحمدللہ طول وای الحمدللہ دا دا چا برکت دا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ برکت مولانا الیاس سوک دے دا شیخ الہند شاگرد دے شیخ الہند سوک دے دا مولانا قاسم نانوتوی شاگرد دا مارو اخلاص چیوی که خدا کار کئی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی تنگ شوی خونه ہے لکا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی دی زم روانیم کراچے تا بیگالمی پا کراچے کے ختم بخاری دی اوزے کے اگی سر میں وعدہ کرے وا اگی وی اتوار پر میں اتوار خودل تخپل مدرسہ کی پروگرام دی وش پیلا با منگل رازے 9 بجے التا یو دیر عظیم الشانہ دا بخاری شریف ختم دے زوا غیل ازم انشاءاللہ و مختصر دا تیو ٹکے ویب مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی دی کہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تپوس دلالا دا وورے دا ضروری وورے ویچے لالا ما دا اغا وقتو چی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ پا بستر وفات پروت تے غری ڈاکٹرانو پا بندی لگولے دا چی ملاقات بند ویچے زوار لما اغی ویچے حضرت ڈاکٹرانو پا بندی لگولے دا ملاقات بند ہے وی میں ایک ماوت ہوئی کہ میں ان کو زحمت دینے کے لیے نہیں آیا بس ان کے عیادت کی بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں جب میں چلا جاؤں ابھی نہیں کہنا جب میں چلا جاؤں تو آپ ان کو کہہ دے کہ محمد شفیع دیوبند سے آپ کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوا تھا بس اس بنا ہوا ہے تکلیف کی رات پرنوش حقیق اما اکراموں کو چیز ضرورت ما سڑیرا غیوی حضرت آپ کو بلا رہا ہے غواری ما تاسو ته نه وی چې بس خبر شوی چې راوی غواړي وی چې ورلم دی په کټ کې پروت دی په خپل کوټه کې پاسې دو طاقت پکې نشته ما ولا په تندی لاس کې خو وی په کلس کلس په جړا شو مولانا الیاس رحمت الله علیه داسې سلګي واله کنه داسې وجړل داسې چې زه حیران شم چې خدایا ساتي ونه خېږي وی ما ته وی چې مفتی صاحب په دوه خبرو پریشان دو خبرو باندې یو دا دی چې ما دا کار شروع کړ یو ما څوک مرګري مې نو بستره مې یو ته په وګکله ما سره وځه بل ته مې په وګکله ما سره وځه یو کوڅه کې بل کوڅه کې بل چا به یو سوي چا به بل سوي خدا سے یو یو کس ته مې بستره وګکله یو جماعت کې ګرځه بل کې رو رو مې دا خلک راوستل الله ته یو جماعت جوړ کړ اوس یریږم چې قیامت پر ورځ الله ته تدونه وي چې محمد الیاس دا خو دې مال نه دی کړی دا خو د خپل مشرۍ دپاره کړی دا خو دې ریا له کړي دا خو دې دې له کړي چې خلک وایي چې وګوره مولانا الیاس دومره کار وکړ دومره خلک یې دین ته وویستل په دې یریږم چې الله مې په دې رونه نیسي دویم په دې یریږم چې ما یو ډله جوړه کړه
زه خو لګیم دا ډله مې په یو لار ورچولې ده خو زه مړ شم هسې نه یو ډله خو ده که نه څوک یې غلط استعمال نه کړي یو جماعت خو جوړ کړی دی څوک دې بل مقصد وانلي په دې دوه خبرو جړېږم وایي ما ورته وی چې حضرت دا لومبۍ خبره چې ته یریږې چې هسې نه الله و چې ریا لرې کړي دي مشرۍ لرې کړي دي دا د قبولیت نښه ده چې د چا زړه کې د مرګ په وخت کې یری چې خدایه هسې نه چړله دی دا الله دونه وی چې دا دې ریا له کړي دي مشرۍ له کړي دي دا یره دې زړه کې پرته ده نو دا تا الله له کړي دي دا د قبولیت نښه ده د قبولیت مبارک دې شه عمل دې قبول دی او دویمه سره تا دا کار د الله دپاره شروع کړی فکر مه کوه ګاډې دې پاټلۍ ته خېجولې دي دا هېڅوک هم په غلطه نشي ورچولی دا به تر قیامته پورې په دې پاټلۍ ګرځي او د دنیا خلک به ورته راخېږي هغسې شوه که نه شوه د دیوبند برکت نو زه اکثر ویم خپلو شاګردانو ته تاسو ته ټولو ته چې اخلاص یې جوړوه مدرسه موږ سره خو خپلې پیسې نشته دغه مدرسه وه د ما دا رور راغی دا زموږ ته کې زموږ یو 3 کناله پلاټ و دا دی دی راغی وی والد صاحب وفات دی هغه په صدقه نه کوو حالانکې دا یار محمد بچا ناست دی وی راشه زه پټۍ دغلته در کوم در بېلته جوړه کړې مقبرې سره جوړه کړې مخامخ نو ما ته وی یاره والد صاحب پسې به صدقه وکړو او دا دی به یو مدرسه جوړ مې هلکه ګورې مې زه چندو والا ملا نه چندې نشم وختی که چلولی شي په خپله وی بس خدای به خیر کړي مې شروع کوه ورشه وګوره څومره پیسې ولګېدې په دې باندې ولا لګي پې الحمدلله ما اوس درته وی ډېر طالب خلکو نه چنده مې نه چنده خلکو نه کوو دا خو موږ راغوښتي دي دا میلمانه دي د دې طالبانو د خوشحالۍ دپاره راغلي دي نو دوی نه موږ چندې نه غواړو بس که چا خپله شوق وي او څوک غواړي دا چې د دې مدرسې سره امداد کوم جومات د پاسه چت پاتې دی په دې به هم که خیر یو چته جوړې کړي او د مدرسو نور هم اخراجات وي او د چا شوق وي نو بس دغه دفتر دی او دا مدرسه ده په خپله دی مدرسې سره تعاون وکړي نن یې هم ورکولی شي سبا یې هم ورکولی شي بله ورځ یې هم ورکولی شي هر ټایم یې ورکولی شي خو چندې نه غواړو هلکه خیر دی یو کار وکړئ عبدالباقي مولوي صاحب په دغه لاره کې یو کټ یا یو څادر واچوئ که د خپلې خوښې نه څوک پکې مدرسې سره تعاون کوي په تلو کې نو ودې کې دا د هر چا خپله خوښه ده مونږ ته چندې نه غواړو خو لاره کې یو کټ یا 2 کټه واچوئ ښه یو 2 څادر یا 2 کټه واچوئ که څوک تعاون پکې کوي ودې کې الحمدلله په دې طالبانو به لګي بهر کې زمارو چې اخلاص کی خدای مدد او چې اخلاص نی ټولو بیا چوزکی به ګرځئ خدای مو بخا چنده راوړی مدرسه جوړیږي 10 روپۍ ورکي خدای مو بخا لانکي 10 روپۍ راوړی 8 واړه جنت ورکي د خدای سپیره 8 جنت بجلیګر مولوي صاحب چې تا دله په 10 روپۍ ورکړل موږ به په ساراش پې کوو موږ به څه کوو 8 جنت ورکي یو اپیزو نوم یې د تلالم دا تورنګوالي ټول پیژني اسپیره به د جومات ته چندې ټولې به خوړې په هغه شیرګړ علاقه کې روانو پروګرام له تللی اوس هلته په کوڅه کې لګیا دی او هلته څه وایي وایي خدای مو بخښه که نغدیني د چرګ واګی راوړی و د ظالم بچیا ښه فارموله دې جوړه کړې ده د زنانو سره خو د چرګ واګی وي که نه دا ګی به را روانې وي صاحب د دنیا خلکو او پلانکي 2 انډې راوړی 2 ګی راوړی خدای ته جنت ورکړي بیا ما بیان هم وکړه چې رالمه کوڅه کې همغسې تاوېده را تاوېده خدای چې صحیح پکې صحیح کړی اوس ګی واخېسته ټک یې ورکړه اومه یې په مری راواړوله ما الګ ته مې ډرایور ته مې تو دیکھا ورته مې پیدا بند کا لوډ سپیکر دی وی چې صاحب مې بند کا مې خوارشه کې غواړ جمعات له اوس کې پخپلا دومره چالاک بچو ادا سې کې وې دا اسې چغې وایسه نو چې اخلاص نی دقه سپکه چنده به بیا غواړي مدرسه به چندو نه چلیږي خو د عزت په شکل د بدعتۍ چندو سره مې نه لګي چې دا کوڅه په کوڅه ګرځي او موټر دې په مخه کړي او چندې راوړی اصل سید اخلاص دی زمانو دا لوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه اخلاصو څومره خدای نوم ورکړ دیوبند نه دین نوم دی نه مسلک نوم دی دیوبند صرف د اهل السنت والجماعت او د فقه الحنفی د مسلک اعتدال په صحیح طریقه تشریح کړی د امت رسول دی بس
نن ټول خلک وی دیوبند زنده‌باد والحمدلله دا خدمت د دیوبند د بچونو او د علماو علی نن د ختم نبوت مسله چې نن ځان ته قادیانی مسلمان نشي ویلې په پاکستان کې نن قادیانی ځان ته پاکستان کې مسلمان نشي ویلې کافر بده او نخپل جمعات ته مسجد ویل شي نخپل عبادت خانه ته او نه د مسلمان په مقبره کې ځان خخول شي په خدای قسم دا د علماو برکت ته بالخصوص په علماو کې د علماو د سرخیل د مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه برکت علماو برکت الحمدلله دین لټول خدمت وکړي او کوي به خیر ان شاء الله زمارونو په دې خبرو زه اکتفا کوم تاسو